سلام لیدونکو ستړي مشئ وختونه مو په خیر هیله ده تاسې به ټول روغ جوړ او خوشحاله وئ د ډېرو خلکو ممکن دغه پوښتنې وي چې په روژه کې کوروالی روژې ته توان رسوي او یا نه په دې اړه که موږ ووایو چې کوروالی په عموم کې که هغه له خپلې ښځې وي یا نورو ښځو سره وي کوروالی روژې ته توان رسوي دا چې په قصدن یې څوک وکړي نو هغه به ښه روژې نیسي نو که چېرته کوروالی کوو نو د ماخوستن وخت بهترین وخت دی او د دې ترڅنګ کولی شو چې ښځې سره لوبې وکړو ښځه مچ کړو او نور داسې کارونه چې هغه په واسطه موږ انزالېږو نه کله چې انزال ته رسېږو یا انزال شو نو زموږ روژې ته توان رسېږي نور کله چې انزال نه و روژې ته توان نه رسېږي په دې اړه د علماو هم نظریات دی او اسلام هم دا وایي چې هر ډول کوروالی چې انزال ته ورسېږي دخول وشي په دې سره روژې ته توان رسېږي روژه قضایي به راوړي چې هغه 2 شپېته روژې دي 2 میاشتې سراسر روژه به نیسي که څوک کوروالی وکړي د کوروالي لپاره بهترین وخت زما په اند د روژه ماتي وروسته د پیشنمي په وخت کې هم د یو خوا لیده چې په معده به هم خلي وي ګېډه کې به هم یو څه نه وي له بله خوا به روژې ته هم توان نه رسوي نور وختونه د ورځې په جریان کې روژه کې دغه توان رسوي حالاً که په مچکې اخیستلو سره یا په نورو لوبو سره روژې ته توان نه رسېږي خو چې توان رسېږي په دخول سره رسېږي کله چې د یو چا انزال وسي نو دې سره دغه کوروالی زموږ روژې ته توان رسوي نورو لوبې مچې اخیستل دغه روژې ته توان نه رسوي